دا څلوېښت ملکونه دي، څلوېښت ملکونه دي چې هغه ګلوبل سموت پلوټیلا بلل کیږي. پلوټیلا د هغه ته ویل کیږي بحري، مطلب هغه کشتیانې مشتیانې دي، بیا ولاړ شي د چا مدد و نصرت وشي چې دي هغه کوي. څلوېښت ملکو کسان راووتلو، راولاړ سو، په کشتیانو کې کښېنستل، دا روان سولو هغه د ابراهیم علیه السلام په ښار کې یا په وطن کې چې د کم کلي، د کم قوم، د کم چا سره بد ورځ روانه ده، د هغه دپاره امداد واخیستی. څه دواوې، څه صفا اوبه، څه خوراک، دا کومه چې نسل کشي روانه ده د دې مخنیوی، دې محاصره کړي دي، هغه محاصره ختمول، دا سلسله روانه ده. زموږ د وطنه څه 6 کسان چې دي هغه تللي دي، په هغو کې یو سنیټر مشتاق صاحب دی چې د جماعت اسلامي دی، ډېر خوندور غیرتمند، داسې د هر مظلوم په درد دردېدلی، د هر غمګین په غم غمګین، ډېر مسلمان سړی دی. قطع نظر د دې څوک اختلاف په خامخا ورسره د بخاري حدیث دی. پیغمبر علیه السلام مبارک براء بن عازب فرمایي رضی الله تعالی عنہ، دی وایي چې پیغمبر علیه السلام د 7 خبرو امر راته وکړي، د 7 خبرې چې موږ راوګرځولو، چې موږ ته کوم امر کړی و په هغو کې یوه خبره دا وه نصر المظلوم، د مظلوم نصرت او مدد کول دا ضروری دی. د مظلوم نصرت او مدد کول علما فرمایي دا واجب دي. او بیا بل خبره دا ده، پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوم. تاسو د بخاري حدیث تاسو څه وکئ؟ د ظالم او مظلوم مدد وکئ. صحابه ویل یا رسول الله د مظلوم مدد خو به وکړو، د ظالم مدد بیا څنګه دی؟ د الله رسول فرمایلی دا مظلوم له ظالم خلاصول، ورسره ظالم لاس ونیسه، دا د مظلوم سره چی دی؟ دا مدد و نصرت دی. دا نو ولې درته وایم؟ دا په دې درته وایم عاجزان اوس فی الحال پر روی زمین باندې چې ډېره بده ورځ ده، هغه د ابراهیم علیه السلام په وطن او په ښار کې ده، چې خاص کر اسرائیلو د هرې خوا پر دوی محاصره کړي دي، دی بندیان کړي دي، نه خوراک، نه چشاک، نه دوا، نه د خوب، هیڅ یو شی چې دی هغه نور پرېږدي، حتی نسل کشي چې د هغه یې روانه کړې ده. هر ورځ په 100 کوچنیان بچان دا له دې دنیا رخصتوي. دا څوک؟ دا هغه خلک. په دې کې بیا څه کسان راولاړ سو چې د تقریبا دا 40 ملکونه دي، 40 ملکونه دي چې هغه ګلوبل سموت پلوټیلا بلل کیږي. پلوټیلا د هغه ته ویل کیږي بحري، مطلب هغه کشتیانې مشتیانې دي، بیا ولاړ شي د چا مدد و نصرت وشي چې دي هغه کوي. 40 ملکو کسان راووتلو، راولاړ سو، په کشتیانو کې کښېنستل، دا روان سولو هغه د ابراهیم علیه السلام په ښار کې یا په وطن کې چې د کم کلي، د کم قوم، د کم چا سره بد ورځ روانه ده، د هغه دپاره امداد واخیستی. څه دواوې، څه صفا اوبه، څه خوراک، دا کومه چې نسل کشي روانه ده د دې مخنیوی، دې محاصره کړي دي، هغه محاصره ختمول، دا سلسله روانه ده. زموږ د وطنه څه 6 کسان چې دي هغه تللي دي، په هغو کې یو سنیټر مشتاق صاحب دی چې د جماعت اسلامي دی، ډېر خوندور غیرتمند، داسې د هر مظلوم په درد دردېدلی، د هر غمګین په غم غمګین، ډېر مسلمان سړی دی. قطع نظر د دې څوک اختلاف په خامخا ورسره اختلاف پر خپل ځای کښېږدي. خلکو دا ګل نه دی، ګل دا ګل خو ور چاته خوند ورکوي، خو لاندې چې ته در کوم ځای نسي هلته ازغي دي. اوس ته ګل ته ښکنځا کوې، ګل ته ښکنځا کوې، د ځانو سړي جوړ کوي، د ځانو انسانان جوړ کوي، د چا په یوه خبره باندې داسې مه کوئ چې راولاړ سئ کفر ته یې ورسوئ، د اسلام یې وباسئ، ظالم یې کوي، بل دا خبرې پرېږدئ. عقل استعمال کوي، عقل. هر ګل عبدالرحمن بابا وایي هر ګل لاندې خار لري، خو د دا ګل د وجې به دا خار هم برداشته یې، دا ازغی هم برداشته یې. پوهېږې په دې خبره؟ نو که څوک اختلاف لري، خو اختلاف دې پر خپل ځای دی، اختلاف پر خپل ځای، خو لیکن دا به منې چې دا سړی څومره لوی خدمت کوي، په څومره لویه پیمانه یې کوي، قطع نظر د سیاست څخه د هېڅ یو پارټۍ خیال نه ساتي چې د پلانۍ پارټۍ خبره ده، لحاظه زه به دا خدمت نه کوم. دا سړی دی پکې. او یو زموږ هغه پخوانی زورور عالم مفتی ابوالبابا صاحب چې هغه 3 کتابونه، هغه 1 2 3 3 جلد لیکلي وو، پر هغه بیا پابندي ده، د دجال په نامه باندې صحیح سلو پابندي ده. د هغه ورور چې هغه پیر محمد مظهر سعید شاه صاحب نومیږي، د کشمیر د خوا دی، او 4 کسان نور سره دي، دام په دې کشتیانو کې روان دي، نن شلمه ده، دا خلک روان دي. هغه 40 ملکونه دي او یا کشتیانې دي، په دې کې په 100 نه په 0 کسان روان دي، په دې کې نو
خالي مسلمانان دي 2 3 4 5 6 ملکونه مسلمانان دي نو ټول د کافرانو دي دا راولاړ سو اعلان وکړي چې وا خدای دا څه پیښه ده ولې دومره لوی ظلم روان دی ولې دومره نسل کشي روانه ده ولې دا خلک د چا مخنیوي نه کوي هغه کافران په دې کې غټ ډاکټران هم دي په دې کې مطلب هغه غټ غټ فنکاران هم دي په دې کې مطلب هغه غټ غټ د انسانیت غمخوران هم دي په دغه کې زموږ سېنیټر صاحب هم دي زموږ پیر صاحب هم دي دا رقم څلور کسان نور سره دي ابو مولانا صاحب په کراچي کې د دې ذکر چې دی هغه وکي دا روان دي اوس د هغه په کشتیانو کې روان دي په اوبو کې روان دي او بیا هغه ظالم هغه جهنمی قوم کله کله ډرون مر باندې راوستي کله کله تاوان او نقصان مر ورسي کله کله لار چې د هغه مر خراب کی کله کله د ډرون حمله مر باندې وکي او دا خلک روان دي چې کوي دا خلک روان دي د هغه مظلومانو هغه محصور دي هغه تړل سوي دي د هغه دغه مطلب چې په کم ځای کې دي باندې هغه لار خلاصي دوا ورسي او بو ورسي شیدې ورسي ډاکټر په دې ډاکټرانو مستور سره اوس د الله رسول فرمایي وای تاسو به څه کوئ تاسو به د مظلوم مدد کوئ ستا د وس مطابق ستا د وس مطابق زما وس دغه دی زه ستا وس به څه نور هیڅ نه لري هیڅ نه لري د الله په دربار کې دعا کولی شي چې الله ډېر لوی ظلم روان دی او دغه جنگ بندېده نه لري دا د قیامت په هغه لوی نشانیانو کې د الله رسول ښوولی دی چې یو واره توره راووته بیا به تر قیامت ته پورې درېږي نه او دا توره راوتلې ده بیا دا دومره ظلم کوي دومره ظلم خالص د مسلمانۍ په خبره کې خالص د مسلمانۍ خبره ده نور هیڅ شی نشته دا کوچني ماشومان الله اکبر انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون موږ به څه کوو موږ به الله ته څه جواب ورکوو موږ به الله ته څه جواب ورکوو الله پاک خو د الله رسول فرمایي تاسو ټول مسلمانان داسې یاست لکه یو بدن که د چا سترګې خوږېدي ټول بدن ورسره په درد دی که د چا سر خوږېدی ټول بدن ورسره په درد دی نو دغه چې د دې مسلمانانو پر کور بده ورځ ده ما تا څه چم کړی دی بیا ته دا سنیټر راواخله هغه پیر صاحب راواخله هغه تقریبا څو بیخي ډېره دنیا د اویا کشتیانې دي دا کافران د هغو په زړه کې درد راپورته سو چې دا ولې کېږي جنگ کې د جنگ خپل اصول معلوم دي جنگ کې د جنگ خپل قانون معلوم دی د کشنیانو د زنانو د مذهبي خلکو د سپین ژیرو د دې سره به خیال کوي لکه دوی څه وکړو نو دوی راولاړ سو داسې بده ورځ یې جوړه کړله د کشني ماشومان د شیدو ماشومان د لوږې مړه کو د لوږې هیڅوک څه نشي ویلی اوس دا خلک الله د دې نصرت او مدد وفرمایي الله پاک دې د دغه مسلمانانو دپاره ابابل ثابت کړي الله رب العزت دغه کسان دا مسلمانان په خپل میشن کې کامیاب کړي د پلوټیلا والا چې کوم دي الله رب العزت دې نصرت او مدد وفرمایي چې کوم څوک په جړا دي په بغارو دي په چغارو دي یا الله د خپل عظمت په خاطر د خپل وحدانیت په خاطر د خپل احدیت په خاطر د خپل قهر په خاطر پر دا خلکو باندې وقهرېږه یا الله چې دا کم چا د چا کورونه ور خراب کو څوک یې تباه کو څوک یې مړه کو څوک یې مطلب در په دره کو څوک یې ګډان کو څوک یې شلان کو کشني کشني بچان ماشومان زنان سپین ږیري مذهبي داسې یو مخې خبره راخستې ده چې ګر سره هغه زوړ خوبس د دې چې کم دی پخوانی هغه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی د زمانې چې دی واخستل د خیبر په چې واخستل هغه خبرې دی تر اوسه په فکر کې وي نن زما استاد تر نسلو باسي زما استاد تر کورو زما استاد تر بچانو یې باسي الله پاک دې مسلمانانو نصرت وفرمایي الله دې مدد وفرمایي الله پاک دې پښتنه لمر نه کوي الله دې په خپل فضل او احسان د دې دا ټول مشکلات لري چې کم ظالمان دي الله دې نیست نابود کړي الله دې تباہ او برباد کړي الله دې د دې کورونه د غسي ورونړي لکه چې چا دغه مسلمانانو کورونه ونړول چې کم د ابراهيم عليه السلام په شار کې